میلینګز کې خبره ده په مایکروسافټ ورډ کې چې کوم د څلورم پنځم نمبر مای میلینګز راځي. په میلینګز کې خبره د لیټر باره کې ده، چاته به لیټر څنګه لیږي یا په لفافه باندې پرنټ وباسي هغه به څنګه کې، دا یې باره کې خبر ده. لومبیا موږ سره دی په دې کې انوالپس، دا وایي لفافې ته. انوالپس څه ته وایي؟ لفافې ته وایي په انګریزۍ ژبه کې، پوه شوې. په دې کې لومبیا دی ډیلیوري ایډرس او بل دی ریټرن ایډرس. ډیلیوري ایډرس مطلب ته چاته لیږل غواړې د هغه کسانو پته ولیکه، لکه زما چې چاته لیکمه دا زه لیکمه حیات آباد څه ایټا حیات آباد پېښور پیس 5 پیس 3 وغیره. ریټرن ایډرس مونږ د دې په کوم پته باندې ریټرن شي، صحیح شوه. بس دلته ورته خپل لیکه پېښور سټي آفس روم نمبر دا، صحیح ده، هغه ریټرن ایډرس ورته ولیکه. نو چې کله تاسو پرنټر لګېدلی او پرنټ باندې کلیک کړي نو څه به وشي؟ دا به تا سره ډایرکټ پرنټ شي. پرنټر کې سره لفافه پرته یو ډایرکټ پرنټ باندې کلیک کړي دا به تا سره پرنټ شي. او سره ایډ ټو ډاکومنټس باندې کلیک کړي نو ایډ ټو ډاکومنټس به دا تا سره په دې ډاکومنټس کې ایډ شي. کو دا اومیټ چیک چې کوم دی دا آن دا چیک اپ دی نو دلته به تا سره چې دا بره کوم ډیلیوري ایډرس دی دا به تا سره نه مطلب دا به تا سره په پیج نه راځي. که دا دلته تا ته پریویو شو کوي ګوره دلته ختم شي. که دا چیک اپ دی نو تا سره به ډیلیوري ایډرس پرنټ کېږي، صحیح ده. که چیک آن یې ډیلیوري ایډرس به نه پرنټ کېږي. بل ورپسې دی ایډ ټو ډاکومنټس به دا به تا سره په دې یس په کلیک کې دا به تا سره یو لفافې په شکل کې راشي. کله تا سره پرنټر دغه سهولیت پکې شته دی د پرنټر پیج سیټنګ به پکې برابر کړي لفافه پکې کېږي هغه به تاله د لفافې په شکل کې راشي. ګوره دلته موږ دا پیج دی دا لفافې والا په شکل کې تا ته راشي. دا ډیلیوري ایډرس دا ریټرن ایډرس، صحیح ده. نو دا که ته دا شان سایز والا پیج جوړې دا به ته په کوم ځای کې جوړې؟ دا به ته په میلینګ کې جوړې. بل ورپسې دی لیبلز. لیبلز کې ته څه جوړولی شي؟ لیبل کې زه نیو پیج مې راوایستو کنټرول ډبلیو سره مې کلوز کړو کنټرول ان سره مې نیو راوایستو. لیبل لپاره ضروري څه ده چې تا لومبیا ټیبل راغوستې. د لیبل لپاره ضروري دا دی چې ته ټیبل راواخلې، صحیح ده. ما ټیبل راوایستو لومبیا یو ټیبل مې جوړ کړو په دې کې ما ولیکو زه اوس وړې وړې لیبلې جوړوم، صحیح ده. چې ما ولیکو نیم، ټیک شوه. دلته مې ولیکو روم نمبر. زه هلکانو یو ټیسټ دی یا یو شو د هغې دپاره ټیکټونه جوړوم، صحیح ده، داسې واړه واړه او هغې کې بیا د کسانو نوم روم نمبر ایډرس، صحیح ده. او ورسره چې کوم دی یو پکچر یا یو لوګو هم راوستل غواړم نو دلته به راشي پکچر راوالم. ما کلپ آرټ نه چې کوم دی یو تصویر کمپیوټر راوایستو. دا یو ټیسټ دی دپاره ما دا یو لوګو جوړ کړه چې هر کس خپل خپل روم نمبر وي، صحیح ده. او دا ما سره ډېر زیات کسان دی یوې دپاره زه جوړوم، صحیح ده. نو هغې دپاره به ته څه کې ته به راشې دلته دا ټیبل ما زیات کړو ټیب بټن سره، صحیح ده. څومره زیاتول غواړې ټیب بټن سره ټیبل زیاتي روګان یو کالمونه. لومبي کې ما کلیک کړو دلته رالم میلینګس ته. په میلینګس کې مونږ سره دی لیبل. د لیبل دپاره به ته راشي سټارټ میل مرج ته په دې کې به دا لیبل جوړی نو لیبل چیک باندې کې، صحیح ده. خو دا به اوکې کېنه چې دا آپشن لیبل آپشن تا ته راشي دا به کینسل کړي، صحیح ده. کینسل به کړي او دلته به څه وشي دلته به تا ته اپډیټ لیبل چیک کار شروع کړي. دا به آپ وي دا به آن شي، صحیح ده. کلیک به کړي تا سره به ټول ټیبل چې کوم دی اپډیټ شي. په اپډیټ ټیبل کې دا خبره نیکسټ ریکارډ مونږ لیکلې نه ده دا مونږ سره راله دا ختمې نو کنټرول سی سره به کاپي کړي، صحیح ده. دلته هم کاپي پیسټ خبرې مونږ کړي دي دا کاپي شوه. کنټرول اف سره به پاینټ کړي. پاینټ شارټ کټ کنټرول اف دی کنی دیز نه هم پاینټ کولی شي، صحیح ده. چې پاینټ دی کنټرول وي سره به پیسټ کړي را به شي. دلته به ریپلیس باندې کلیک کړي او زم چې دا څه که چې کوم ځای کې پاینټ نیکسټ ریکارډ خبر راغلی لکه لومبي کې نشته او د نورو کې شته دا ما ته ریپلیس که په سی ریپلیس کې یو سپیس مې ورکړو، صحیح ده. او ریپلیس آل باندې مې کلیک کړو یس مې کړو نو ما څه وایې تا سره چې کوم دی وایي څومره 31 ریپلیسمنټ تا سره وشو.
31 ځایونه نه دغه څیز په هغه خالي سپیس باندې ریپلیس شو. صحیح ده. نو دا موږ سره په میلینګس کې وو د لیبلز خبره، دا لیبلز چې کوم دي صحیح ده دا موږ سره تیار شو. بل ورپسې په میلینګس کې دی موږ سره په میلینګس کې موږ سره د بل لیټر خبره ده. لیټر یو اداره ده، په هغې کې یو لیټر ډېرو کسانو ته لیکل دي. د هر یو کس نیم، د هر یو کس ایډریس، د هر یو کس موبایل نمبر، د هر یو کس سیلري دا بدله ده، خو د لیټر کې خبره د ټول دپاره یو شان لیکل شوې ده. لیټر کې خبره ټول دپاره یو شان لیکل شوې. دا لیټر 200 کسانو ته لیکل دي، 300 ته. اوس زه چې هر یو کس ته لیټر لیکم او بیا ورسره نوم لیکم، بیا بل لیټر ته راځم، دویم پیج ته راځم، صحیح ده. لکه دلته ما دا لیټر لیکلی، کاپي مې ترې واخیسته کنټرول سی سره، کنټرول انټر، دلته مې کنټرول وي سره پیسټ کړو، دې ته زه بل نوم ولیکم لکه علي شو، صحیح ده. دغه ته ولیکم نوم مې ورته ولیکو اسد، صحیح ده. نو دا چې ما سره یو 500 کسان دي او زه هغه 500 وانو دپاره دا شان دا ډیټا تیاروم، نو دا خو ډېر وخت دی، صحیح ده. هر یو پیج نوی پیج به رالی، بیا به هغه لیټر پیسټ کې، صحیح ده. هغې نه پس به ته بیا ته پرنټ وباسې یا به ایمیل کې. نو هغې دپاره تا ته میلینګ کې اسانه طریقه درکړې ده، میلینګس ته راشه او په دې کې څه وکړه، ته لیټر لیکې نو دلته لیټر چک آن کړه، صحیح ده. د هغې نه پس ته راشه څه ته سلیکټ ریسیپینټ لیسټ ته، په دې کې څه ولیکه ټایپ نیو لیسټ باندې کلیک کړه. ټایپ نیو لیسټ کې دلته دوی لیکلی دی چې دا ته کوم لیټر لیکې چاته، د دې ټایټل څه دی، مطلب دا په څه عنوان لیکل شوی دی. د دې نه علاوه بیا فسټ نیم دی، دا کم کس ته چې ته لیټر لیکې دی فسټ نیم څه مطلب که ټایټل، مطلب ما په چوټیان لیکلی دلته ټایټل د چوټۍ باره کې ورکړه. فسټ نیم اسد شو، لاست نیم خان شو، کمپني نیم څه دی، دا لیټر چې د کومې کمپنۍ اړخ نه لیکل شي یا کومې ادارې اړخ نه لیکل شي ورته ولیکه. ایډرس، نو دا چې یو کس ته مونږ لیکو نو دا خو ډېر زیات کالمونه دي. مونږ سره دلته درې فیلډ دي که نه، یو نیم فیلډ دی، بل ایډرس فیلډ دی، بل موبایل فیلډ دی. دلته فیلډونه څومره دي 1 2 3 4. مونږ چې دا د مونږ ته د خپلې خوښې فیلډ راشي، یو د نیم فیلډ راشي، بل د ایډرس راشي، بل د موبایل نمبر راشي، دا نور د ډیلیټ شي، دا نور فیلډونه چې کوم دي. نو ته باید دپاره کسټمایز کالم ووایې. نو تا سره به دا فسټ ټایټل دی، فسټ نیم دی، لاست نیم دی، کمپني نیم دی، زپ کوډ دی، کنټري ریجن دی، ہوم فون نمبر دی، ورک فون نمبر دی، ایمیل ایډرس دی. زم چې دا ټول زما نه دي پکار، دې کې به صرف زما نیم پکار دی، ایډرس مې پکار دی، موبایل نمبر مې پکار دی. نو دا به ډیلیټ بټن باندې به کلیک کړي او یس به واخلي، نو تاسو به ټایټل ډیلیټ شي. فسټ نیم پاتې شو، دا ډیلیټ کې. نو دلته وګوره ډیلیټ یې لیکلی دی، ډي د لاندې انډرلاین کړی دی، ډي انډرلاین کړی، مطلب که ډي ته پرس کړي نو دا به ډیلیټ کېږي، که وای پرس کړي نو یس کېږي به. بس ډي وای پرس کړه ډیلیټ یس ډیلیټ یس ډیلیټ یس، تا سره به هغه ټول فیلډونه ډیلیټ شي. اوس ای انډرلاین د ای ما پرس کړه، زم چې ما سره بیا فیلډ راوله نیم، دویم فیلډ ما سره راوله د ایډرس، دریم فیلډ ما سره راوله ای ما کلیک کو ایډ شو ما سره موبایل نمبر، صحیح ده. دا درې فیلډونه ما سره ایډ شو. اوس چې زه اوکې کړم، ښه دا ایډرس موبایل نمبر به راکول غواړئ، ایډرس را لاندې کول غواړئ، نو هغه مو اپ، موبایل به راشو، که زه را لاندې کوم مو ډاون، صحیح ده. که رینیم کومه نو هغه رینیم کولی شم. لکه موبایل په ځای ځایم چې دا کانټیکټ پکار دی، کانټیکټ پکار دی، نو هغه دیز نه ته رینیم کولی شي، صحیح ده. ها اوکې مې کو، یو منټ صحیح شو. موبایل نمبر مې کو، اوکې مې کو. دلته اوس نیم ما لیکلی، نیم فیلډ کې به زه د کسان نومونه لیکم، څومره کسان دي ما سره او د کم ځای دي، هغه کسان نومونه، موبایل نمبر یې، صحیح ده. ورسره جمع او که تا سره څومره کسان دي هغه به ته دلته ولیکي، صحیح ده. موبایل نمبر یې، ایډرس او ټیپ بټن سره، دا یو ټیبل دی تا سره راځي، بس ټیپ بټن پریس کوه هغه به راځي او کسان نومونه لیکه، صحیح ده. ورسره د هغوی ایډرس او د هغوی د موبایل نمبر چې څومره فیلډونه یې تا سره هغه لیکلی شي. ښه صحیح شوه، اوکې که دا تا ته وایي چې ته اوس په یو نوم سیو کړه، کوم چې تا ولیکل دا ډیټا، دلته بس ما یو نوم ورکړو، ای مې ورکړو، سیو شو،
صحیح ده. ښه دلته ګوره چې ته هغه سیو کې دلته تاسو ایډرس بلاک کو ګریټینګ لاین انزرټ ملټفیډ دې څیزونو کار شروع کړو دا هغه وخت کې اپ اوس یې کار شروع کړو. زه رالم څه مې وکړو انزرټ مرچ فیلډ ته رالم او په دې کې مې څه چلو کړو نیم مې انزرټ کړو. د نیم مخې ته مې کلیک کړی دی لږ سپیس مې ورکړو سپیس او نیم مې انزرټ کړو. د ایډرس مخې ته مې کلیک کړی لږ سپیس مې ورکړو او ورسره مې ایډرس انزرټ کړو. صحیح ده. بیا مې موبایل نمبر مخې ته کلیک کړی دی لږ سپیس مې ورکړو او موبایل نمبر مخې ته مې موبایل نمبر انزرټ کړو. صحیح ده. ها بیا ورپسې ګریټینګ لاین دی. ګریټینګ لاین کې څه دي مطلب دا نیم خو ما انزرټ کړی که نه زه یم چې د هر نیم نه مخکې څه راځي ګریټینګ لاین راځي لکه څه لکه ډیر دا یو د انګریز نوم دوی لیکلی دی. صحیح ده. لکه ډیر پلان کې ډیر پلان کې صحیح شوه یا ډیر سر آر میډم دی ورسره راځي د هر نوم نه مخکې دغه ګریټینګ لاین مې هم ورسره ولګوئ. صحیح ده. یا دا ګریټینګ لاین چې کوم دی یا دا د ما سره څه کېږي هایلایټ کېږي دی هایلایټ مرچ فیلډ. صحیح ده. دا ګریټینګ لاین دا نیم ایډرس موبایل نمبر دا څیزونه د ما څخه هایلایټ شو کېږي نو هایلایټ چیک مې ورته دا به هایلایټ شو کېږي. ایډرس بلاک که ایډرس بلاک کول غواړې په دې باندې کلیک کړه هلته به یو ایډرس بلاک یا بلاک کولی شي. صحیح ده. ښه دا ما کینسل کړو. اوس زه رالمه دا څیزونه وشو زه یم چې نیم مخې ته نیم ګوره دلته نیم دی مخې ته نیم راغلی نو د دې څه مطلب دی چې نیم مخې ته نیم راغلی د نوم مخې ته به نوم شو کېږي. کله چې ته پریویو باندې کلیک کړې دا د پریویو ریزلټ. صحیح ده. نو دلته به تا ته ګوره ډیر سر آر میډم اسد. صحیح ده. پریویو چیک آپ کا بس به تا اثر نه شو کېږي. صحیح ده. پریویو یو کتو د دویم پریویو کتل غواړي ډیر سر آر میډم جمال د لومبي پریویو کتل غواړي ډیر سر آر میډم اسد. ښه دا ټول اوس ته ځان ته راوستل غواړې اوس موږ سره 1 پیج دی دلته او 1 لیټر دی موږ ټول لیټر راوستل غواړو څومره چې موږ نومونه ټایپ کړي یا څومره کسانو ته لیږل غواړو را به شي فنش ان مرچ فیلډ ته او دلته به کلیک کړي په ایډیټ انډیویژوال ډاکومنټس باندې یا که پرنټر درسره لګېدلی په پرنټ ډاکومنټس باندې کلیک کړي بس اټومیټک به یو ته خپل لیټر پرنټ شي. یو کس چې څومره نومونه یې موږ سره هغه به یو پرنټ کېږي. شوي دي. صحیح ده. او که ته سینډ ایمیل باندې کلیک کړي نو دا به تا سره د ایمیل اړخ ته روان شي. صحیح ده چې نیټ کنیکټ نو ایډیټ انډیویژوال ما ډاکومنټس باندې کلیک کو ما سره به ټول دلته راشي بیا که پرنټ کوم که ایمیل کوم تیار به راسره پراته. صحیح ده. کرنٹ ریکارڈ کا صرف دا یو ریکارډ راوستل غواړي یا پرام د 1 نه واله د 5 پورې راوستل غواړي 2 نه 3 پورې راوستل غواړي هغه به ورکړي. زه یم چې ټول دې راشي آل ما کلیک کو اوس ما سره څو پیجه رال 1 نه واله 5 پورې پیجونه ما رال لومبی ډیر سر آر میډم اسد شو موبایل نمبر دا شو ایډرس دا شو بل جمال شو ایډرس پنجاب شو موبایل نمبر دا شو بل علي شو ایډرس پېښور شو موبایل نمبر دا شو. نو دا شان چې څومره کسان دي تا سره هغه به ټول تا سره لیټرې به په اسانه دا ټول ته په اسانه د هغوی خپل لیټرې رالي. اوس دلته کې ته پرنټ شروع کړې ډایرکټ پرنټ دا به 500 کاپي وځي او چې تا سره څومره به ټول یوځي چې هر څومره هغه به ټول یوځي. نو دا موږ سره په ایم ایس ورډ کې چې کوم میلینګس کمانډ میلینګس هغه میلینګس کې صرف د لیټر باره کې خبره ده. صحیح ده. زیات خبره د لیټر باره کې ده بل دا لیبل پکې نه راغلی چې هغه وشو او انولیوت د لفافې باره کې خبره وه دا وشوه. صحیح ده. ډیرو کسانو ته یو لیټر لیږلو دپاره میلینګس کمانډ دی چې ته په اسانه کولی شي. صحیح ده. بیا ورپسې ریویو ده د ریویو کار څه دی نو هغه به سبا وکړو. صحیح ده.